زه له ته سره هغه سلوک نه کوم کوم سلوک چې تا له ما سره وکړي چې زه له ته سره هغه سلوک کوم کوم سلوک چې زما ورور یوسف علیه الصلاة وسلام له خپلو وروڼو سره وکړي وروڼو زیاتوب ورسره وکړي او دا عفو ورته وکړه زه هم نن تی ته عفو کوم او په ګناهو کې دل ازاري ډېره غټه ګناه ده د کور ماحول چې خرابېږي دا له غوسې څخه نبي علیه الصلاة وسلام فرمایي اکثریت خلک به جهنم لره د غصې په وجه ځي علماء کرام پر دې حدیث باندې تبصره کوي چې د غصې په وجه باندې به اکثریت انسانان جهنم لره ولې ځي په دې وجه چې د کم سړي خپله غصه په کنټرول کې نه وي نو دا به د خلکو دل ازاري کوي خلق به زیری خلق به له ده څخه شینزړي خلق به له ده څخه زیري او په ګناهو کې دل ازاري ډېره غټه ګناه ده او له انسانانو څخه چې دل ازاري کېږي دا د غصې په وجه سره چې انسان خپله غصه په کنټرول کې نه ساتي او یو بله وجه علما کرام لیکي چې غصناکه سړی چې غصه پر غالب وي دا به و ښځه ته په غصه کې طلاق ورکوي او بیا چې دماغ ټنډه سي نو بیا به خپلې کوروالا ته وایي چې هېڅوک نه دي را خبر بغیر د نکاح بیا هم خپله بیبي ساتي نو په ګناهو مبتلا سو که نه سو او دا طلاق له څه شي واقع سو له غصې څخه علما کرام لیکي چې د انسان اخلاق چې خرابوي هغه غصه د کور ماحول چې خرابېږي دا له غصې څخه د کلي او د محلې ماحول چې خرابېږي دا له غصې څخه او نبی علیه الصلاة وسلام خو زموږ ستوی دپاره نمونه ده او نبی علیه الصلاة وسلام په خپله زندگی کې د قدرت باوجود د طاقت باوجود له عفو او له درګذر څخه کار اخیستی عفو او درګذر به له هغه خپل بدترینو دشمنانو سره عفو او درګذر کول د فتح مکې پر موقع باندې دا مشرکانو خو له نبي علیه الصلاة وسلام باندې ډېر ظلمونه وکړه ډېر زیاتوب یې ورسره وکړه نبي علیه الصلاة وسلام یې پر هجرت مجبوره کړه دومره زیادتیانې چې د مکې مشرکانو له نبي علیه الصلاة وسلام سره وکړې چې په کومه ورځ نبي علیه الصلاة وسلام هجرت کوي نو دی مکې مکرمې لره نبي علیه الصلاة وسلام رالی عثمان بن طلحه د بیت الله شریف متولی و د بیت الله چابي له ده سره وه نو نبي علیه الصلاة وسلام و دې عثمان بن طلحه ته ویل چې ته دا بیت الله را خلاصه که زه یو څه لمونځ کې کوم بیا ځم هجرت کوم بیا دا مکه هم ته ته در پرېږدم بیت الله هم ته در پرېږدم زه ځم دې عثمان بیت الله شریفه نه ور خلاصول دننه بیت الله شریف نبی علیه الصلاة وسلام ورته ویل ای عثمانه هغه ورځ به بیا څه کوې چې زه به دا ستا پر ځای ولاړ یم چابي به زما په لاس کې او ته به دا زما پر ځای ولاړ د عثمان نور بد رد ورته وویل ولته اوس ما ته دمکۍ راکړې ته دلته د شپې د تېرولو وس نه لرې بیا به دی وخت راځي چې چابي به ستا په لاس کې په روایاتو کې راځي چې نبي علیه الصلاة وسلام چې روان سو
بار بار به بیت الله شریف ته کتل تر سترګې اوښکې تویېدې او بیا به بیت الله ته مخاطب سو چې د الله بیتې ما به ته په یوه صورت نه واپرېښې که چیرې دغه د مکې خلکو زه نه وای مجبوره کړې 10 کاله بعد نبی علیه الصلاة والسلام سره په زرو لښکر ورسره و او پر بیت الله شریف یې باندې راغلی او نبی علیه الصلاة والسلام د فخر او د غرور بجای دونه تواضع یې کوله دونه عاجزي یې کوله چې دا تنده یې د هغه کوم وښ باندې چې دی سپورو د هغه د دا څټ له ویښتانو سره لګېدی او دا الله پاک هم بیا بیانوي چې الحمدلله وحده نصر عبده وهزم الاحزاب وحده هغه الله لري د حمدي چې واحد ذات ونصر عبده او د خپل بنده نصرت او مدد یې وکړي وهزم الاحزاب وحده چې دغه یو واحد ذات هغه دشمن و لښکرو ته شکست ورکړي یو صحابي و سعد ابن عباده هغه دا ویل چې الیوم یوم ملحمه نن ورځ د جنګ ورځ ده یوم نسطح القعبه نن هغه ورځ ده چې الله پاک و موږ ته په کعبه کې جنګ حلال کړی دی یعنی نن ورځ حلال دی د نن ورځ بعد بیا تر قیامته پورې په حرم شریف کې جنګ حرام دی نن ورځ الله پاک موږ ته نستحل الکعبه یعنی دا جنگ په کعبه کې هم راته حلال کړی دی ابو سفیان نبی علیه الصلاة والسلام ته ویل چې دا ستا ملګري څه وایي نبی علیه الصلاة والسلام چې په خبر سو له سعد ابن عباده څخه جنډه واخیستله او د هغه و زوی ته یې ورکړه او هغه ته ویل چې ته دا وایه چې الیوم یوم المرحمه نن ورځ د رحمت ته زه الله پاک رحمت راستولی یم د امن اعلانونه یې کول د مکې مشرکان ته خو دا معلومه وه چې موږ خو پر دې محمد باندې ډېر ظلمونه کړي دي ډېرې زیادتۍ مې ورسره کړي دي ډېرې ناجایزه مې ورسره کړي دي دا په کورو دننه سول او دا یې خیال و چې اوس به زموږ پر کورو راسي کشت خون به جوړ کړي جنګ به جوړ کړي ولې نن پته ورته حاصله سوله ښه تر ډېره په کورو کې ناست و آخري دا د کورو زنانو ورته ویل چې دوی ورسئ دوی ګسه کوي څه دا سړي چې رالو پر طرفو یې د حرم شریف چې ورته وکتل نبی علیه الصلاة والسلام و صحابه کرامو چا تواب کوي چا له مقام ابراهیم سره و الله پاک ته پر سجده پراته و څوک پر رکوع باندې و په عباداتو باندې مشغوله و په دا بله ورځ نبی علیه الصلاة والسلام هغه عثمان را طلب کړي چې 10 کاله مخکې نبی علیه الصلاة والسلام چې هجرت کوي چې ولې عثمانه ته دا بیت الله را خلاصه کړه له هغه څخه چابي واخیستله نبی علیه الصلاة والسلام بیت الله شریف خلاصه کړه عبادت یې وکړي د باندې صحابه کرام په انتظار و چې اوس چې نبی علیه الصلاة والسلام راوځي نو د هر صحابي دا خیال و چې د بیت الله شریف چابي به ماته راکړي په عربو کې دا د بیت الله شریف تصرف ډېر غټ اهمیت درلود ډېر غټ اعزاز و نو د حضرت علي رضی الله تعالی عنه دا خیال و چې دا چابي به نو ماته وس راکړي
د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا خیال و چې ما ته بیا راکړي، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دا خیال و چې ما ته بیا راکړي. لیکن نبی علیه الصلاة والسلام چې راووتی هغه عثمان ته ویل چې ته راسه. هغه چې رالی هغه اتفاقاً پر هغه ځای ودرېدی چې نبی علیه الصلاة والسلام 10 کاله مخکې چې تلین چې نبی علیه الصلاة والسلام پر کوم ځای ولاړو پر هغه ځای عثمان ودرېدی او نبی علیه الصلاة والسلام دغه عثمان پر ځای ودرېدی او بیا یې چابي راوکښوه د عثمان ته ویل چې ستا په یاد دي 10 کاله مخکې چې ما و تا ته ویل چې یو دی ورځ راځي چې ته به دا زما پر ځای ولاړ یې، زه به دا ستا پر ځای ولاړ یم، لیکن نن ورځ زه له تې سره هغه سلوک نه کوم کوم سلوک چې تا له ما سره وکړي. دا چابي ته واخله او تر قیامته پورې دې ستا په خاندان کې. علما کرام لیکي چې تر قیامته پورې به د بیت الله شریف تصرف هغه د دغه عثمان په خاندان کې هغه مسلمان سو کلمه یې وویل. او نبی علیه الصلاة والسلام اعلان وکړي چې زه له تې سره هغه سلوک کوم کوم سلوک چې زما ورور عیسپ علیه الصلاة والسلام له خپلو ورونو سره وکړي، ورونو زیاتوب ورسره وکړي او دا عفو ورته وکړه، زه هم نن تې ته عفو کوم. نبی علیه الصلاة والسلام وموږ ته د تحمل او د برداشت د غصې د کنټرولولو